کاکړ بیر سنټرل. کاکړ د امن، محبت، د اتحاد او د اتفاق یو سرزمین دی. د کاکړ یعنی دی سنټرل خلک ډیر زیات مهمان نواز، خوش اخلاق، ویل سیولایزد او ویل ایجوکیټډ خلک دی. دا خلک په تعلیمي لحاظ سره، په مذهبي لحاظ سره او دغه شانتي د ژوند په معاشي لحاظ سره ډیر مخکې دي. همدا وجه ده چې په کاکړ کې تاسو ته هر قسم لا اسکول یعنی میډل، پرایمري او های او دغه شانتي په کاکړ کې تاسو ته یو غټ هسپتال هم د علاج معالجې د پاره ملاویدلی شي. دا مقام د کومین چې تاسو ته دغه ویډیو نیغ په نیغه نشر کیږي د کاکړ ټاپ ته نږدې یو هیل ټاپ باندې مونږ ولاړ یو. په کوم ځای نه چې تاسو ته د واړی او دغه شانتي د کاکړ مختلف قسم له علاقې په نظر راځي. د دې خبرې نه انکار کول ګران دي چې د کاکړ دغه دنګو غرونو ته الله تعالی داسې ښایست او داسې حسن ورکړی دی چې د دې مثال شاید که بل ځای کې تاسو ته میلاو شي. د کاکړ په دغه دنګو غرونو باندې واوره پرته ده، کومه چې د قدرت خوبصورتي لا تازه کوي او کتونکو ته ډیر زیات قرار او سکون ورکوي. د طارق عزیز اخونخیل او د معراج منیر دغه چکر هغه وخت کې پای تکمیل ته ورسېده په کوم وخت کې چې هغوی کاکړ ټاپ ته قابو، خو مګر د کاکړ ټاپ چې کوم روډ و هغه واورې لاندې کړی و او مخې ته پې سفر ګران و. الله دې وکړي چې د کاکړ دغه خلک نور هم مخ په وړاندې ترقي وکړي او مخې ته لاړ شي، ځکه چې دا زمونږ یوه علاقه ده او د یوې علاقې پرمختګ زمونږ د ټولو پرمختګ دی. یو جهان مننه. طارق عزیز اخونخیل په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله مسپارم. والسلام.